دی کور دی چې دا یو دی کور دی او یا مینوالو السلام علیکم زمونږ پروګرام دی در په در او زه د پروګرام کمپیرینګ کوم دی وخت کې زه یم افسر ما سره یو خدای وهلی خدای تباه کړی خدای برباد کړی یو داسې هلک ولاړ دی تاسو به ظلمونه ډېر کتلي منم میوزیک شروع کړه د غم دغه چې تا سره کم شوی دا سیز به سټارټ کړو ځکه چې زمونږ هم دا سترګې تر شوې خو کېدی چې ستاسو سترګو کې هم نه مینه شي دوستانو ظلمونه ډېر کېږي تاسو وینئ کله په 400 کې کله په مردان کې کله په پېښور کې کله په پنډۍ کې او تر دې حده پورې چې بار هم پکې لاړو زموږ پښتانه به کله ټیک کېږي الله دې وکړي چې دا ډېر زر ټیک شي په معمولي خبره باندې جنګونه میوزیک بند کړه کې نه بچو ټولو دوستانو نن بیا یو ډېر غټ ظلم شوی څه شو زما هغه پښتانه چې پټکي به پس ما له ژړا راځي ای زما پښتنو وروڼو کوم ځای کې چې ګورو ظلم روان دی زیاتې روان دی رور لږي رور وجني پلار لږي زوی وجني زوی لږي پلار وجني خو چې ګورې څه نه څه مسله به زموږ په دې پښتنو کې الله دې ټیک کړي بچې مطلب الله دې مونږ لا تل راکړي اوس دې دوست سره میوزیک شروع کړه ستا دې هغه سره سیریس خبرې خوند نه کوي لږې په مزه کړه ای خدای دې خوله ماته که بیخي دې بند کړو دوستانو بټن تېره ده بند که نوره جړام راځي زمونږ کیمرامین ورته نه ټینګېږي هغه غریب وتښتېدو ساګر صاحب هی زما پښتنو وروڼو دا څه کوئ دا ولې دا په څه دا خو دلته چې کومه کیسه ده دوستانو تاسو په الله یقین وکړئ ده نه پلار مړ کړی نه ورور مړ کړی نه د دا سر د مرګ دی ده چې کوم د ده نه چې کومه غلطي شوې ده میوزیک روان کړه ځکه ستا غلطی ده خدای دې تباه کړي لږې په مزه کړه لږې په مزه کړه چې زما عوامو ته خبره ورسي بس دوستانو زما په دې خبرو تاسو جاړئ ما هم جړاله لږې تیز کړه میوزیک الله دې داسې مصیبت نه ټول مسلمانانو ساتي لږې تیز کړه بیخي دې بند خدای دې تباه کړه تیز یې کړه خفه نه شي ګزار مې ځکه درکړو زما چینل بیا نه مشهورېږي دا موږ سره څه کېږي اوس زه به د ده نه تپوس کوم چې ستا نوم څه دی ته پیدا کړم زه او ستا د مور څه نوم دی نه رښتیا د پلار دې څه نوم دی السلام علیکم وعلیکم سلام زما در په در پروګرام ته دوستانو ستا نوم څه دی زما نوم چې غریب ګل چې نوم یې غریب ګل وي نو هغه څه مالدار ګل شي او چې څومره کومه کلتیا کېږي نو الله دې خیر وکړي د غریب نه کېږي ځکه چې غریب سره عقل وي مالدار سره لږ ډېره کلي ستا د ښځې څه نوم ته ما ته د خپلې ښځې نوم ښودی شي نو ما سره داسې ټریجډي خو نه ده شوې بچې ها لږه مختصر واقعې راته وکړه بیا دې کور والا ته به اواز وکړو چې دوی څه وایي دا ستا دې ښځې سره په مینه واده شوی او یا په مینې واده کړی دا هم د مینې شو خدای پاکه مینې دې خلکو ته پاتې شو دې خوښ کړې تا خوښه کړې وه که تې خوښ کړې تاسو دې سره څه ومه ده یا دې خدای کور ران کا چې تې خوښولې خو زه وای جانه موږ میوزیک تیز کړه دا څنګه چې دا ماجره راته وویل پرېږده به ما سره یي ستا دې سره څه ومه ده بس
نو کیسه خو راته وکړه که نه دا وجه څه وه دا تا نه ښځه څنګه لاړه هغه خو راته به وې یاره جي معمولي خبره وه ها ما ورته ویل روټۍ ګرمه کړه ها وږې شوی یم ها او هغې ویلې نه ګرمومه زه چې دې فلم ګورم نو بیا بس ما نه غلطي وشو یو دوه درې بس بیا ډېر زیات پښیمانه به وي لکه تا ورته په غلطۍ سره اکثر زمونږ مینهوالو د پښتانه چې کومې دي په غوسه کې کور کې خامخا همدا الفاظ ډېر استعمالوي خو د هغې انجام بیا وروستو ډېر خراب وي چې کله درته پته ولګي چې یاره دا خو ما ډېر بکواس کړی نو تا مخکې سوچ نه کولو چې دا زه څه وایم نو پښتانه خو سوچ باد کې کوي که نه جینو ستا پلار به څومره هوښیاره وه ستا مور به څومره هوښیاره وه ستا نور خاندان پته نه چې د کوم نه به ته نه جي خانان یو ها نو خان صاحب دا کیسه اوس جاري ساته نو بیا څه وشو نو بس ما نه خو غلطي وشوه جي هغې نه پس ما وخت تېرولو خو وخت د تېرولو بیا خو او خبره خو واوره که نه جي نو ښه جي نو چا راته وویلې چې یاره دا ستاسو اوس دا کوم چې نکاح ده دا ختمه شوې ده که نه او اوس تاسو چې دې خپلو کې خور او ورور یې ښه نو ما ته وایي دا چې دا اوس بل چاته وي په نکاح که که نه لږ په مزه مزه یې وایه هغه پلاران به مونږ پوهیو ښه په کلار کلار یې وایه زما مطلب دا دی جي ها چې هغې ما ته وویلې چې دا نکاح ستاسو ختمه شوې ده او نو بیا ما یو مشر سره سلا وکړه جی جی د کلي مشر و د کلي مشر و جی نو هغه ما ته دا لار وښوده چې بچیا داسې کار اوس وکړي ته به دا خپله ښځه چې کومه دی که نه شي دا به ته یو بل کس له یو 3 میاشتو لپاره په نکاح وایي نو ښه هغه ته دوست ته دې په نکاح لکه ملګری دی او چې او مشر سړی و ما وله ورکړه ښه نو بیا څه وشو نو بس یاره چې یو مشر سړي له دا مشوره راکړه چې ته دا خپله ښځه چې دی حضرت صاحب دپاره بل چا له ورکړه ښه جي نو بیا نو بیا داسې چې ما ته څوک نه میلاوېدل زه په دې کلي کې د یو مشر و زموږ پېژنګلو مو زموږ ورسره لکه د کور سره لینډینه مو مقصد ګاونډیانه مو جی جی نو ما ویل ته دې په نکاح کړه بیا به دا پرېږدي بیا به ورسره ته واده وکړي نو اوس هغه زورور شوی دی هغه پې قبضه واچوله قبضه یې پې واچوله د ته د مینې ښځه وه دوستانو مه ژاړه دا پکې راځي تا ته چا وې ستا خوله ماته شه چې ته 1 2 3 وایې نو تا ته خو پته ده نو دوستانو زموږ په معاشره کې څه کېږي دا ولې کېږي تاسو ولې د خولې نه دا الفاظ وباسئ خپلو ښځو ته تاسو خو یې ګپ ګڼئ خو دا ګپ نه وي څنګه چې ده سره شوي دا ستاسو سره هم کېدی شي خو که د ده په شان کمه کړي یالو دا د ونې نه لنډ دی خو عقل پکې بیخي نشته نو اوس څه کوو اوس ستا څه مطلب چې جرګې له موږ راغلي یو نو همدا مطلب دی چې ما دې خپله ښځه را واپس خلک میخه غواړي غواړي چې ما دې واپس راکړي دی غریب خپله ښځه غواړي څوک یې واپس نه ورکوي ځه مونږ به کوشش کوو دې ښځې خاوند ته مونږ ورکړو او الله دې وکړي چې په دې کې رحم راشي خو چې زه در سره یم ما ټوله دنیا پېژني در په در پروګرام خلک ګوري انشاءالله تعالی ستا دا کار به الله کوي او زه به یې کوم مونږ به هغه ته فریاد وکړو او د دې نه معلومیږي داسې چې دا جینۍ ښه ښکلې سمارټ جینۍ ده ځکه چې دی پې مین دی اوس ګورو دروازه ټکو چې څه کېږي وټکوم شي دا ریډو نیسه ورګه لږ جاو ولې زما سپلار مړ دی چې زه جاوم کور خو ستا ډیوټي دی دوسته لږ بار روزه وروره لږ بار روزه دوستانو نه روزي السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر جوړ ښه ټیکټاک السلام علیکم نن د جنې سړی دی نن دا یو څو تپوسونه دي جي نو ما نه تپوس نو کوم د خلی سره د تپوس کار دی خیر دی جي کنه زمون خورکۍ ده دا خورکۍ ده نو څه خبره سره رحمت شي چې تاسو رحمت کې خیر دی ما دا چې هیڅ خبره نه زما چې خور مې وته وي نو بیا به څه خبره پاتې نه ده تاسو میډم لږ رحمت کې شي تاسو چې کوم زیاتې کړې لکه را دي خوښه څنګه نه لکه را دي خوښه او ما ته ونه نو دي څنګه ته ونه نو دي لکه دې را دي خوښه چپشه چې څه وایي الله پاک څومره هوښیاره بیګم درکړې ته څومره کمکل خاوند هغه وایي ته مې پرېږده او ته مې را دي خوښه
نو دا خو یې ته دویم په دی قسمت ملو شوې ده مړه خبره کوه په قسمت مې نو شوې ده خو تا چې کوم ظلم کړی دوستانو تا هغه ظالم انسان دی چې ته نه کوم زیاتې شوې ته مجاوب ته مجاوب نه نو محمود ونه وکړم او ما څه ظلم کړی دی کوم ځای کې مې ظلم کړی دی اے پښتنو تاسو چېرته یو ما چېرته ظلم کړی دا ظلم نه دی نه دا ښځه د کوم ځای نه تا راوستې دا ما واده کړې ده شاته دې ګوره دا څوک دی څوک دی ننوځه چې دی دوه سړي دي ونوځه ننوځه چې واورم چې څه وایي څوک دی ته غوسه مه کوه یو خبره وکړه سابقه دی جی سابقه دی تر پته استاد دا زما خلا وجی دا یو ما ته پته چې دا ستا ښځه وه دواړه ښه شا جوړوئ خو دا منځ کې پکې چې کوم لرګی راغلو مطلب دیوال راغلو دا کاکا جی دا څه نوم دی زما ګلولي ګلولي خان ګلولي خانو دا دغه سابقه کوم د دې خاوند چې و جی جی دا ستا دوست و دا زما ملګری و ملګری ده تاله دا جینۍ په حواله کړه او بالکل یې په حواله کړه او تا ورسره دا وعده هم کړی و چې واپس به بیا درکو پښتانه چې یو ځل واده وکړي یو ځل ښځه وکړي نو بیا واپس کوي ته به خپله ښځه واپس کړي توی نه میوزیک خو شروع دی نه تا خو واده کړې وه که نه چې ته چې طلاق کړه نو ته مو څه ورکړه نو ته ولې طلاق وکړه ما ورته چې طلاق یې کړه ما ورته ویلي زما خوښه ده زما نه ته پرېوتی نه واپس کوم ورته نه واپس کوم نه ته ما ته ووایه جی. چې ته دا مایک دې لاس کې نیولی دی او دلته زموږ د دروازې مخې ته ولاړ یې نو ستا څه مطلب دی چې دې ما طلاقه کړي ته به مې تر کورته پته بوځې استاد ته غلی شه ته چپ شه تر پته ته چپ شه د دې دواړو کمبینیشن لګېدلی الله دې مخکې خیر وکړي چې څه به کېږي ښه لکه خوړکۍ ته مو سره سابقه نه منې موجوده منې نه که سابقه دی او که صادقه دی تپوس دې وکړه چې دا طلاق یې ولې راکړو چې ترکاري ګرمه نه وکړه ته به مړیه یا وکړه دومره به رسلی اصل خبرې ته راله ورکړه جواب دلکارۍ کې هم ته فایده اوچته کړه دوستانو دا هغه ظالمان خلک دي چې دوی وعدې وکړي چې دا جینۍ به واپس درکوم اوس د دوی خپلو کې زړه لګېدلی دی دا کېږي څه نه چې رامخکې شئ تاسو چې واپس به دی ها څنګه ته ما ته وایې که نه چې داسې دې کړه چې واپس به وکړي نه نه زه چېرته سبزي ما الوګانې ما ټیپرې ما مولۍ ما خاکه چالان درته ښکارم چې دلته نه به وچټکې ورته به یوسي داسې کار دی سابقه صاحب تا ته وایم جی جی خوله دې ماته چې چې جي ووایې داسې کار دی ته دا غواړې چې دا د سره ستا واده بیا وکړو دا په ډولۍ کې کښېنو او کنه جی او کنه دا څه وایې او که نه هسې ولې وکړه پښتو دی هر وخت یې طلاقونه نه تا خو ما اخلمه خبره کړې وه کنه نه مې دا اړو کړې مې ده نه مې ده کړې نه مې ده کړې ته لږ را دې خوښه وایي ته دې خوښه او زه به یې خبره ما دلته ودرېږه ما ته مخامخ مخامخ خبرې کوه ته چې د کاره رالې او دا ما ته وایي چې ترکاري ګرمه کړه نه ته به مړیه د چا دله راشه خو راواله او ویې کړه نه دې ما ته وایي 1 2 3 چې لکه دې په انګلیش سکول کې ما داخل کړی ګوره مرجاني تا ته ما وویل دا پیډه پرېږده ما ته روټۍ ګرمه کړه داسې کار دی اوس ته زما لپاره پردي سړی داسې کار دی اخو ازل زه نه ستر کوم تر پته استاد څه چل کوو څه چل کوو یو منټ داسې کار دی ته دې خاوند کې څه پوښتنې موجوده ده نه دا تپوس زه تا ته څه ووایم نو موږ د پښتو دی نو دا نو من خو د پښتو دی نو موږ څه لنګونه خو نه دي وایي موږ هم پښتانه یو خبره د پښتو کوه که نه چې ما په ده کې څه لیدلي دي ګوره په ده کې به ما څه لیدلي ده زه پرېښودم او ده زه وکړم ده ما له څومره عزت راکړو او ده زما د دروازې په طرف ځان سره یې یو څه دې خوا راشه سابقه صاحب ټوله غلطي ده ده نه یو ټوله بیا څوک ښځې نه طلاق کوي داسې کار دی ګرانو مینهوالو دا جرګه د چا پلار هم نشي کولی دا دومره پیچیده مسله ده چې هغه وایي دا زما ده او سابقه وایي دا زما ده اوس به الله ته پتې چې دا به چا په قسمت کې رسي د در په در پروګرام سره زه ستاسو اجازه غواړم ما د خپل دغه راکړه ګوره تر پته استاد تاسو پوه شئ او زما خپل جرګه کار وکړه تر پته استاد یا جینۍ راځئ چې زه کور ته راسه ته بیا راشي دلته دې ورنه چې د